السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ او رمټ اوسئ، پیل کوو د نن ورځې په لوست. ګرانو زده کوونکو، کورنۍ دنده خو مو راوړئ، حتما مو راوړئ ځکه ستاسو په نمرو کې حسابیږي. همداراز ستاسې تېر درس څه و ګرانو زده کوونکو؟ تاسو په تېر درس کې د حیواناتو د نړۍ دوه فایلمه تر مطالعې لاندې ونیوه چې یو یې د کڅوړي بدن او پلن چینجیانو. او په پلن چینجیانو کې تاسو کوم مهم فایلم ولوسته؟ د شیستو زوما په نوم باندې هغه نوعې دي چې د مختلفو مرضونو سبب کیږي. خصوصا شیستوزوما په تودو سیمو کې پیدا کیږي چې د پوټکي له طریقه بدن ته داخلیږي. همدارنګه د وینې په رګونو کې هګۍ اچوي، حتی د وینې د رګونو د بندېدو سبب کیږي. همدارنګه د ژوند دوران داسې دی چې کله بیرته اوبو ته د هګیو له طریقه بیرته اوبو ته داخلیږي او د اوبو له طریقه بیرته په وښو او په حلزون کې د حلزون نه بیرته انسان چې کله په اوبو کې کار کوي یا په وښو کې کار کوي د پوټکي له طریقه داخلیږي. همدارنګه د ده ژوند دوران چې یوه برخه د انسان په وجود کې دی او بله برخه یې د حلزون په وجود کې دی چې انسان ته د ځیګر ناروغي پیدا کوي. همدارنګه د کڅوړي بدن حیواناتو په هکله موږ وویلې چې خاص ضرر نه لري بغیر د جلیفش څخه چې یو زهر تولیدوي، دردونکي زهر دی. نورې مرجانونه دي، بحري شقایق دي چې دا البته ګټور دي، اکثرا د زینتي موادو په حیث د غذا په حیث حتی استعمالیږي. نن موږ او تاسو د همدې حیواناتو د نړۍ خاصتا د پلنو چینجیانو د فایلم دوه مهم نوع مطالعه کوو. مخکې له دې نه چې د دې دوه مهم انواع تاسو ته در وپېژنم، غواړم چې د دې لوست مهم ټکي خاصتا د لوست موخې تاسو ته بیان کړم. زموږ او ستاسو د نن ورځې مضمون دی بیولوژي، ټولګی ماتم دی، 4 څپرکی یا فصل. عنوان مو د پسه د ځیګر چینجي او کدوتانه چینجي دی. د کتاب مخونه مو 40 او 45. لوست مو 10 دی چې زه عبدالصمد مسلم تاسو ته وړاندې کوم. زموږ د درس موخې ډېر مهم دي ځکه چې موږ او تاسو باید د درس تر پایه دغه موخو ته ورسیږو. کله چې دغه موخو ته ورسیدو معنا چې درس زموږ او ستاسو ښه زده شوی. د پسه د ځیګر او کدوانې چینجي باید وپېژنو. د پسه د ځیګر چینجي او کدوانې چینجي د ضرر څخه مخنیوی وکړو. مخکې له دې نه چې په دې باندې مواجه شو د هغه نه جلوګیري وکړو. همدارنګه د پسه د ځیګر او کدوانې چینجي څخه د ځان ساتنې هڅه وکړو. دا زموږ او ستاسو موخې دي چې انشاءالله د درس تر پایه به دې ته ورسیږو. ګرانو زده کوونکو، د پسه د ځیګر چینجی چې بل نوم یې فاسیولا هیپاتیکا دی، معمولا دا په د حیواناتو په غایطه موادو کې دی چې هغه بیا په وښو کې دی چې له هغه څخه لاروای په حلزون کې داخلیږي او حیوانات له هغه څخه کار اخلي او په دې ترتیب باندې کله چې پسه هغه وخوري د ده په ځیګر کې ناروغي پیښي چې ده ته د پسه د ځیګر ناروغي وایي. همدارنګه د همدې پلنو چینجیانو بل نوع د کدوتانې چینجي دي چې تینا سګیناتا په نوم باندې دی. دا هم یو خطرناک ناروغي رامنځته کوي چې دا له کړیو څخه جوړ شوی
بلوغ یې په هضمي کانال کې دی، یعنې د انسان په هضمي کانال کې، او نوې زیږېدنه یې د غوایي په عضلو کې دی. همدارنګه ساختمان یې 4 چوشکونه او چنګک لري چې ځان نښلوي د کولمو په دیوال پورې. بالغ یې حتی تر 10 مترو پورې دی. همدارنګه د همدې خطرناکو چینجیو له جملې څخه بل ډول په نوم باندې د تیناسولیام یا د خوګانو چینجي دي چې خوګان په همدې مرض باندې اخته کوي. بل یې د سپي کدودانه دی، یعنې کله چې کوم سپی کدودانه چینجي باندې مواجه شي نو د ده د خوله لاړې او کوم ځای چې دی سټي یا انسان مخې په دې ترتیب باندې دی انسان ته انتقالیږي. او حتی دا دونه خطرناک دی د سپي کدودانه چینجي چې د سږو، همدارنګه د ځیګر او حتی مغز ته زیان رسوي. چې یو رقم سیست تولیدوي چې په نوم دی هیډاټیټیسیس دی، چې دا سیست یا هغه پوښ دی چې دی په داخل کې وي، اوبه هم لري چې دا زر له منځه نه ځي او د جراحي عمل په وسیله سره دا له منځه ځي. ګرانو زده کوونکو، تاسې د کتاب تصویر ته وګورئ چې د کدوتاني د چینجي د ژوند دوران ته وګورئ. انشاءالله د دې نورو د ژوند په دوران باندې هم پوهیږئ. ګورئ ګرانو عزیزانو، د کدودانه چینجي ته تاسو وګورئ چې بالغ چینجي په دې ترتیب باندې فیتې لري، فیتې ته ورته بدن لري، کړۍ کړۍ دي. خوله یې چوشکونه او چنګک لري، او دی چې کله په اوبو کې هګۍ واچوي نو د اوبو نه راځي حلزون ته. حلزونونه اکثرا په واښو کې دي. واښه چې کله غوا وخوري نو د غوا په عضلاتو کې د وینې د جریان له لارې د غوا په عضلاتو کې دی داخلیږي، خو انسان ته څه رقم انتقالیږي. کله چې انسانان د غوا د غوایي نیم خامه غوښه وخوري، چون دغه د کدودانه چینجي په سیست کې دی، ځکه نیم خام غوښه کې په حرارت کې دی له منځه نه ځي، چون د سیست په داخل کې دی. نو د غوا غوښه باید ښه پاخه شي. اکثرو هیوادو کې د غوا غوښه صحیح مکمل نه پخه کوي، نیمه پاخه غوا نه د غوا د غوښې نه استفاده کوي، چې دا غلط کار دی. او موږ تاسو چې د غوا غوښه استعمالوو، ټول غوښې باید ښه نرم شي، پاسته شي، تر څو چې هضم شي. او خاصتا دغه د کدوداني چینجي پکې له منځه لاړ شي د هګۍ، او که له منځه لاړ نه شي د انسان په بدن کې په کولمو کې دی ځای نیسي. همدارنګه د ده آخري کړۍ چې ټولې له هګیو، هر کړۍ له هګیو ډک دی، خو آخري کړۍ جدا کیږي او دا بیا په تکثر باندې پیل کوي. معنا دا چې د ده آخري کړۍ چې کله د انسان د غایطه موادو څخه خارجیږي، طبیعي ده چې اکثرا دا استعمالیږي په ځمکو باندې د ځمکې له طریقه. دی په اوبو کې له سیست نه راوځي، له هګۍ نه لاروا یې په حلزون کې، حلزونو په واښو کې دی، د ده نه حیوانات استفاده کوي، او چې په نتیجه کې د حیواناتو د غوښې نه انسانان استفاده کوي، چې انسانان په دې باندې په دې مرض اخته کیږي. او د دې دوه نور خطرناک چینجي چې یو د سپي کدودانه چینجي دی چې دا د دې نه هم خطرناک دی، او بل د خوګانو تینیا دی یا تینیاسولیم په نوم باندې دی، دا هم خطرناک دی. خو د سپي کدودانه ځکه خطرناک دی چې دا د سپي د لاړو له طریقه که چې د انسان لاس پې آلوده شي، ککړ شي، همدارنګه سپي چې کوم ځای وسټي هغه انسان ته که انتقال شي نو د سږي، د ځیګر او د مغز ناروغي ورته پیښوي. دونه دی خطرناک دی چې په عادي دواګانو له منځه نه ځي، د جراحي د عمل په وسیله سره، ځکه دی په سیست کې دی
او اوبلن سیست کې دی زر له منځه نه ځي، نو د جراحي د عمل په وسیله سره دغه کدودانه د انسان څخه خارجېږي. نو موږ او تاسو باید ډېر هڅه او کوشش وکړو تر څو چې د پلنو چینجیانو په دغه خطرناکو مرضونو باندې چې د پسه د ځیګر چینجی دی، د کدودانې چینجی دی، د سپي کدودانه چینجی دی او د خوګانو کدودانه چینجي څخه ځانونه وساتو. څنګه ځانونه وساتو؟ یعنې د پاکو خوړو نه، د پاکو اوبو نه کار واخلو، لاسونه باید همیشه پاک وساتو او هغه غوښې چې نیم خامه وي هغه نه استفاده ونه کړو، غوښې باید پاخه کړو. ګرانو عزیزانو، نن موږ او تاسو څه ولوسته؟ د حیواناتو د نړۍ د پلنو چینجیانو د فایلم دوه مهم نوعې، البته څلور نوعې دي چې د ډېرو مهمو مرضونو سبب کیږي. هغه مو ولوسته چې یو د پسه د ځیګر چینجی دی، فاسیولا هیپاتیکا، بل کدودانه چینجی دی یا تینا سګیناتا، همدارنګه د خوګانو تنیا دی یا تینا سولیم، همدارنګه د سپي کدودانه دی چې د هیډاټیټ سیست کې دی ځای په ځای کیږي چې د سږي د مغزونو او همدارنګه د ځیګر د ناروغیو سبب کیږي. دا وه ستاسې د نن ورځې لوست. په راتلونکي کې به له خیره د ګردو چینجیانو فایلم تر څېړنې لاندې نیسو. اوس تاسو ته کورنۍ دنده در سپارم. خپلې کتابچې پرانیزئ او کورنۍ دنده یادداشت کړئ. ګرانو زده کوونکو، تاسې په خپلو کتابچو کې له خیره د کدودانې، د چینجي، د ژوند دوران ترسیم کړئ. کدودانې چینجی اول چیرته وي، بیا دویم ځل چیرته وي، بیا په آخر کې چیرته وي، دغه دوران تاسې ترسیم کړئ او نومګذاري هم وکړئ. دا وه ستاسې د نن ورځې لوست. نور مو په لوی الله سپارم. د خدای په امان.